کچری تاسو په مغ باندې دغه شان تور تبي وی لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي نو دا د صد وجه راځي او دیتا سوای او د دې علاج سره دیتا موږ په میډیکل کې هایپر پیګمنټیشن وایو او زموږ د مخ په سرمن کې دنه یو تور رنگ دی کم ته چې میلینین ویل شي نو کله چې دا تور رنگ زیات شي دا میلینین زیات شي نو دا انسان په مغ باندې راځي او دا د دې د وجه راځي چې اول وجه دا د چې کله د انسان سرمن میر طرف ته ډیره زیاته وینو د میر په شواګانو کې یو شواده کم ته چې یو وی ویل شي دا غي د وجه د انسان په مغ باندې دارات لشي او دویمه وجه دا کې دي چې د انسان په مغ باندې دانه راشي کم ته چې اکنی یا اگزیما ویل شي واغه دانه انسان او چیړي نو داغه چیړلو نه بعد بیا د انسان په مغ باندې دغه شان توبه رات لشي کم ته چې هایپر پیګمنټیشن ویل شي او دریمه وجه دا چې دا د هارمونو چینجز د وجه رات لشي یعنی هغه زنانه چې حمل لري یا د حمل بندیدو د لپاره میډیسن استعمالوي نو داغه په وجود کې دنه هارمون چینجز راشي دا د وجه هم راتلی شي او څلورمه وجه دا هم کې دي چې ځنې داسې میډیسن دي چې د هغې استعمالاتو سره هم د انسان په مغ باندې دغه شان تور تبې راتلی شي او شپږمه وجه دا هم کې دي چې کله د انسان سرمن بوډاوالي طرف ته روان شي کم ته چې ایجنګ ویلی شي د هغې د وجې هم د انسان په مغ باندې راتلی شي نو د دې علاج ډېر سمپل دی چې د څه د وجې راغلی وي د هغې وجې علاج چې وکړی شي نو دا ستاسو د مخ نه ختمیږي او کچرې تاسو ته خالص سلاجید پکار وي نو تاسو زموږ سره په واتساپ باندې صرف د سلاجیدو اخیستو د لپاره تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ کوم چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي ویریفاید نمبر دی